معاذ شراب مسکان شراب د ټولو ګناهونو جړلا ځکه بیا شراب چې سوس کی کړه هغه بیا نه خور پیژني نه مور پیژني نه خپل پیژني نه پردې پیژني هغه یو قسم دی ونی بیا چې دی ونی ټول معصیت او ګناهونو کې قطار احمای کې په نور ګناهونو کې هغه بیا مبتلا نو دا د ټول ګناهونو جړلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دنیا د امنیت شراب ول حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دین یو ګټو کو د قیامت فرض په بیا مهردار شراب د جنت دا په ممنوع وي دا په من دا ول تعالی بیا د نصیب د دې بیا اوسه کې سره چا همیشه مزناو شراب سردردی په کې نشته خوان په سړی لا ورکړي او ضرورت نمبر وسیات نبی علیہ السلام وی ایاک والمعصیت وان المعصیت تحل سخط الله ما سزا کا گناہ سادا یقینا گناہ چې دا الله او غصه چې معصیت هر گناہ څومره گناہ کوي کنه دې سره د الله غصه زیاتی دا الله غصه کوي نه دا نن سبا چې موږ او تاسو څومره نافرمان یو کنه نو دا پس کې الله تعالی کو غصه کی اکثر معصیت کی گناہوں کی نارواوں کی ابدی وجہ مبتلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ بازار ساتھی اور بل شپږم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم کو ایاک والفرار من الضعف واذا د میدان جنگ یعنی باندې تقدیر د میدان جنگ د تیر په نظام باندې چې میدان د لارې په ستار ټول ملګری شي دا خو ته به دا نه کوي چې ته د هغې نه تېر کوې او دارنګې اووم نمبر نبي اسلام وایي وإذا أصاب الناس الموت وأنت فيهم فاصبر کله چې خلکو باندې داسې وبایي مرض راغی او غباره لکه څنګه چې مخکې دا کرونا شروع شوه نو څو خلکو وایي دا به موږ دا هلکه به پرېږدو چې بل ځای ته به ځو نو بل ځای کې خلاصې نشته نبی اسلام وایي که وبایي مرض راغی نو په دغه کلي کې چې کوم خلک وو هغه په دغه کلي کې چا ته الله پاک نصیب کړی هغه ته عمر راځي کوم الله بچ کړي هغه به بچ کېږي خو دغه خلک به چې کوم بیمارانو د هغوی خدمات وکړي دا به نه وایي چې ما ته داسې دا به نه وایي د هغوی خدمات وکړي دا د انسانانو حقوق دي او بهر نه انسانان د دغه علاقې ته بیا نه راځي بهر نه به نه راځي خو د دې علاقې خلک به د دې وبا د مرض نه بهر تښتېدل نبی اسلام دا باندې ټول او دارنګي اتم نصیحت نبی اسلام وانفق على عيالك من طولك خپل عيال باندې د خپل وس مناسب خرچه دا معاذ کلام ځان به شو پړه نه جوړای خالي چې بس شیشه خرچ کوي نه بچی دې په دې کړي پیسې د سری او خرچ کوي نه خپل عيال باندې د خپل وس مناسب نبی اسلام دا خرچه وکړي او زموږ د خرچي خدا به اسراف نه کوي اسراف نه کوي ضرورت مناسب چې څومره دا وي د مکان دا وي د کپړو دا وي د پیزار دا غي څو اسراف زیاته نه وکړي هغه مناسب ته وکړي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې داسې طریقې سره مال خرڅ کړي د خپل عیال لپاره داسې مکان داسې مناسب جوړي چې هغوی پکې راتلی شي د دې محاسبه نشي بلکې الله به اجر ورکړي خو دا په صحیح نیت باندې باید دا دوکان د خرچه راوړو دا مو وایي چې خدا دې کړې غر کړه څومره چې راوړي نو الله پاک نه دعا وکړه الله دا زمانه قبول کړه دا ستا په خپل الواد یو صدقه ده او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې صدقه کوي د هغه مال کمیږي نه زیاتېږي خو نیت غواړي نیت غواړي ته چې په دوکان ته هر شی راوړي نو په نیت د صدقې باندې راوړي چې دا زه په خپل اهل و عیال باندې صدقه کوم ځکه د الله نبي دا ماته ویلي نو په هغې به تعالی الله اجر او ثواب په دې باندې دا کوه اسراف نه کوه د نبي د طریقې نه خلاف خرچ نه کوه لکه د ودونو کې دا پټاقې چې کوم خرڅوي د دې محاسبه به سره الله کوي ودونو کې چې څومره اسراف دی څومره دی زما او ستا په دې خادو کې مبارکو کې دا کوم زنانه چې د اسرافونه کوي ایو راته وي زموږ 30,000 روپۍ یو ماشوم یعنې دغه ده دا څه ورته وایي مبارکي ده 30,000 روپۍ
دیو کس دیو مانا زمان پکی ازو پتی باسی کی دیا لگا پدی علاقہ با نتو وچی 30,000 روپے تا پیو مبارکی ورکی بدی که تیش راوڑی و تسی مناسب کار وکړه او اکثر خدا سوپونو کې راځي زنانه چې 500 روپو چې ویسي نو لاغه پته وي چې مال چې هغه له 500 روپو ورکړي خدای دې غړي ما ولا 2000 ورکړي او باندې 500 ورا نو ته په څه پته وایي دا ټول سوپونو باندې دی وو په دې کې ډېر محتاج چي او چې کوم یو تفا یو دالې چته لګي نو صرف ولې راځي دا په خپل ورکړه ولې راځي دا نو په لله کې لا ولې او اسراف کې مکو د نبی په طریقه باندې چلےګا دي کې خیرونه او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا نعمنا بر ولا ترفع عنهم عصاك هدفا تقبل بجونا بد ادب افسان وجد چھوڑ دې کې دې ول سره ادب افسای ستا بچي وستا د کارټور لاندې کله چې ستا بچي د ستا د کارټور لاندې نه وته دا الله نبی فرمایي دا وستا مخالف دي دا وستا خبره نه مانی دا د الله د دین بغاوت اختیار دی دا واستاره لپاره سبب د فساد ګرځي نو دا اول نه د ادم امساح شي واعفيه في الله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله د دوی په باره کې یې راوړل یره مطلب دا چې د دوی په باره کې د آخرت سوچ وکړه چې دا زما بچی باندې کار کیږي څنګه دا به دیندار کیږي څنګه دا به جنت والا څنګه جوړیږي دا به د مخلوق د خیر خوای ذریعہ څنګه جوړیږي دوی د معالم حافظ څنګه جوړیږي دوی د دین خادم څنګه جوړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې بچو په باره کې د الله نه وایي دا بچی خپل دین دا قرآن او سنت دا دې تر وبرلې دې ته کې نه وای دا چې رد شو دا بستاسو فرمان برداري او چې کله تاسو نه نو تاسو بچی بستاسو نه فرمان دی وکړي نبی اسلام وایي دا د افساد دي نه ده دا بستاسو سره دی وکولکم راي وکولکم مسئولون عن رعیته تاسو کې هر یو مشر دی او قیامت کې به هر یو مشر الله دې تاسو کې چې دا دی بچی د ستر بیا ورکړ استا بچی او چې قیامت کې بیا راپاسي او هغه تاسو چې الله دې نو ته اوسه د دین نه ماګا کړی صرف مزدوری را باندې کوله بیا مو تاسو مزدوری نه یوازې معاش نه کوي دا مزدور واسه دا وړي خدای پاک راغی اشیو درګي خدای دین کار کې واخلې خپل نور نام د دین کار واخلې زوی نام د دین کار واخلې دا تاسو د دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ او الله پاک دې وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د صحیح عمل توفیق نصیب کړي و ما علينا الا البلاغ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تعالی سره په دربار کې قبول او منظور کړ الله کوم وصیت چې رسول الله صلی الله الله ماز تکړه الله دا وصیت باندې ټول مسلمان ته د قیامت پورې د عمل توفیق نصیب کړ رب العالمین موږ ته دا وصیت کوو کې الله دا وصیت باندې د صحیح عمل توفیق نصیب کړ دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ وګرځو صبر بچی چې نه فرمانه الله ټول دیندارانه نه کار کړ رب العالمین صبر امر او بلار چې بدی الله کومړو کې خیرونه برکتونه واچو د چا جوړات الله مغفرت کامله او نصیب کړ دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړ دنیا د آخرت د غمونو او پریشانونو محفوظ وسات د هر قسم بیمارونو الله حفاظت وکړ زموږ مالونه او جانونه الله په خپل دین باندې ولګاو رب العالمین دې راتلونکي اوقات کې الله د جمعهتونو د تبلیغ روان څومره ملګري چې الله نور ملګرو ته الله بلوري کې واچو چې دا دینداري لاره کې الله د خپل مون صحیح کولو لپاره د دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې د زده کولو لپاره رب العالمین په صحیح مانو سره اوقات لګي رب العالمین د ټول امت د خیر ذریعہ وګرځاو په هر شوبه کې څوک د دین خدمت کوي الله دا وسره پر مدد شامل حال کا الله زموږ ناراضي شه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك